سلام وخت مو په خیر ستړي مشئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو هیله مند دی چې د یو بل پر خاوره د ایران او پاکستان وروستۍ حملې په افغانستان کې پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د ایران په خاوره کې د پاکستان تر ځوابي حملې وروسته ځینو هیوادونو له دې ډلې روسیې، چین او ترکیې له ایران او پاکستان د زغم غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د ایران او پاکستان ترمنځ وروستي کړکېچ په افغانستان کې د دوی پر ډیپلوماتیکو هڅو اغیز ونه کړي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې سرګي لاروف پرون پنجشنبه په مسکو کې خبري غونډې ته وویل هیله مند دی چې د ایران او پاکستان متقابلې حملې د مسکو پارمیټ د کار پر وړاندې کوم خنډ جوړ نه کړي. د هغه په وینا چین، پاکستان او ایران د دې پارمیټ یو پر څلورمه برخه غړي جوړوي. روسیې په وروستیو کلونو کې د مسکو پارمیټ په چوکاټ کې د افغانستان په باب ګڼې غونډې جوړې کړې دي. د روسیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی. روسیه له ګوتو په شمېر له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. له ملتیا مننه.